د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون په تازه غونډه کې د هیواد د عامه خدمتونو د پراختیا په موخه مهمې پریکړې وشوې. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مشئ. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون په تازه غونډه کې د هیواد د عامه خدمتونو د پراختیا په موخه مهمې پریکړې وشوې. د دغې غونډې پر مهال د شاوخوا 2.5 میلیارده افغانیو په ارزښت 21 لویې او وړې پراختیایي پروژې منظور شوې چې د روغتیایي زیربناو پیاوړتیا پکې مهمه برخه جوړوي. د منظور شوو پروژو له ډلې په یو شمېر ولایتونو کې د عمومي روغتونونو جوړول شامل دي. د معلوماتو له مخې دغه روغتونونه به د کندوز په کلازال، د هلمند په ګرشک، د پروان په شینوارو، د فراه په پرچمن، د خوست په لکڼو، د تخار په ورسوج، د کاپیسا په آلسای، د کابل په شکردرې او د بدخشان په درایم ولسوالیو کې جوړ شي. چارواکي وایي د دې روغتیایي مرکزونو جوړول به د سیمو اوسیدونکو ته د درملنې اسانتیاوې نږدې کړي، د ناروغانو د تګ راتګ ستونزې به راکمې او د روغتیایي خدمتونو پر کیفیت به مثبت اغیز ولري. همداراز دا پروژې به د کارموندنې لنډمهاله او دوامداره فرصتونه هم رامنځته کړي. اقتصادي شنونکي باور لري چې د ملي تدارکاتو کمیسیون له لوري د دې ډول پروژو منظوري د متوازن پراختیا پر لور یو مهم ګام دی، ځکه چې لرو پرتو ولسوالیو ته د بنسټیزو خدمتونو رسول د ټولنیز عدالت او اقتصادي ثبات لپاره ارزښت لري. په ټوله کې یادې منظور شوې پروژې د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا، د خلکو د ژوند د کیفیت د ښه کېدو او د هیواد د اقتصادي ودې په لاره کې مهم پرمختګ بلل کیږي چې عملي کېدل به یې د عامو خلکو پر ورځني ژوند مستقیم اغیز ولري. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.